شپږمه ورځ ده. اووه ورځې زموږ تاسې اختر ته پاتې دي د خیره سره. دا نن چې په دغه ګرمۍ کې دا د چټي ټیم دی، موږ تاسې درولي یاست د چیش دپاره، د دې دپاره پرون موږ تاسې یو طنز زده کوونکی اویس چې د دغه زوی و، د نبي جان اکا زوی و، پرون موټر ولی و، خوارکی شهید شو. دا زموږ اوله پیښه نه ده. دا نن چې تاسې ولاړ یاست، زه درته خبرې کوم، استادان درته ولاړ دي، هدف مو دا شی دی زویه چې تاسې کله دا پاخه روډ ته ځئ، اول خو ځئ مه. دا موټران د دوه طریقه سره روان دي، یو د یې خوا څخه روان دي، یو د دې خوا څخه. که ته دې خوا ته ګورې، هاخوا ته هم باید وګورې چې د دې خوا موټر نه دی را روان، زه ځمه د یې خوا موټر راځي تا وایي. که ته د یې خوا څخه روډ ته راوړې، دې خوا ته ګورې، خو یې خوا ته هم باید ستا نظر وي. زویه مه په موټر پسې ټالېږئ، مه موټر دغه کوئ. دا زموږ اول مړی نه دی، اول شهید مو نه دی چې موږ پر پاخه روډ باندې پوست ولیدا ورکړي. هر کال 4-5 شاګردان موږ مړي د لاسه ورکوو. په څه شي ورکوو؟ د ناپامایي د وجې څخه. زویه مه په ټکټر پسې ټالېږئ، مه په موټر پسې ټالېږئ، مه په آخر روډ ته ځئ. څه ضرورت لري؟ سهار چې په ستا پوست ولې ته نه یې، مور و پلار دې په غم لړلي وي، ټول کورنۍ په غم لړلي وي. ولې؟ نو دغه چې اوس تاسې ولاړ یاست، زموږ هدف دا دی زویه چې تاسې په آخر روډ ته تلاست، پر پاخه روډ یار ګورئ چې د اخوا څخه موټر نه وي را روان، بیا دې خوا ته ګورئ، داسې مه ګورئ چې یوې خوا ته وګورئ یا دې خوا ته. یو موټر را روان وي، ته وایه زه ځم. اکثره هلکان پر موټر پر دا پاخه روډ باندې ما لیدلي دي چې دوی ګوري موټر ته وایي زه ځغلم در مخه، هغه ته ساعتونه تېروي، هغه موټر در باندې راورسېږي ودې وي، بیا نو وایي موټروان ملامت. موټروان نه دی ملامت. موږ تاسې باید خپل له ځانه سره، خپل له صحته سره، د خپل ژوند سره لوبې ونه کړو. نو زموږ تاسې دا نن دغه پیغام دی و تاسې ته چې تاسې خپلو نور ورونو ته لا ورسوئ. زویه پاخه روډ ته مه ځئ. بیا دغه رقم لکه ستیان سیمپۍ پرون په دا لاین کې ولاړ و، نن نسته هغه شهید شو. دوی په موټر پسې ټالېدل. مه کوئ زویه، په موټر پسې مه ټالېږئ چې پلاس دلته دغه زموږ تاسې په کلي کې چې کوم روډ دی، ټکټر را روان دي، سکوټر را روان دي، موټر را روان دي، په دا جواله په بیګ کې ځي. پرون زه ولاړلم، اتل خان جمال خان په دغه وولم مال مانده او په دغه ته به نه ځي پاخه روډ ته. دا موټر را روان دي، سکوټر را روان دي، ته باید د دیواله بیخ ته ځان کېږدې، د روډ پر دغه باندې په منځ کې ولاړ نه شي. صحیح ده؟ بس کور ودان د هغه سره څخه اولیان به الله رخصت